سلامونه دوستانو نن ورځ راځو هماغه زموږ نه چې کوم درس پاتې وو باقي برخه هغه مخته وړو د بیکګراوند او ډېرې خبرې مو پکې کړې وي انشاءالله چې درته کلیر وي خو په دې خاطر چې تاسو ته څه ډاوټ موټ پاتې نه شي او هر څه په مکمل توګه باندې ختم کړو موږ به راشو خپل یو ټکس ایډیټر چې هر یو ستاسو په کار هغه به تاسو اوپن کړئ دې کې لږ څه مشکل د ما پکې تغیرات راوستل او لږ مې ورته دغه کوم د دې تیم چې هغه مې ورته چینج کړو او تاسو کولی شئ چې دلته به راشئ دې ځای نه غواړئ یا فایل ته راشئ او اوپن فولډر به اوپن کړئ چې هر ځای کې ستاسو فایل وي فرض کړه دلته زما فایل ده او بیکګراوند پراپرټي په نوم باندې دا زه راخلم او دا به موږ اوپن کوو خو په دې کې مشکل اوس دا راووتلو چې دلته کې بیکګراوند شو دا ایمیج شول زموږ سره او دا زموږ سره سټایل شو دا ټولې فولډر دا دې ځای کې خلاص دي زموږ سره اوس فلحال موږ څنګه چل کوو موږ راځو ساده صرف داسې کار کوم چې کوم زما سره HTML فایل دا به م اوپن کړم او دا د کوم CSS فایل دا به م اوپن کړم دواړه فایلونه ما اوپن کړل دا ساده هماغه پرون CSS فایل د دې ځای کې وګورم H1 ته یو دانه هیډینګ اخیستې ده زه چېرته راشم او دا براوزر سره اوپن کړم اوپن ویت لایو سرور تاسو ورته ګورئ دا موږ سره هغه پرون کوم سیسټم چې دا موږ اخیستی و خو فلحال موږ راځو څنګه چل کوو بیرته به راشو خپل نوی سیستم ته نوی درس ته چې کوم شیزونه زموږ نه پاتې بقایي هغې کې به موږ کار وکړو نو خدای دې وکړي چې اوس کوډ درته واضحه معلومیږي او ښکاري نو دې نه پس به راشو ګوره دلته کې ما ورته وویل چې فرض کړه دغه ته موږ بیکګراوند ورکړی ده د خط لاین لیکلو ته نو تاسو کولی شئ چې دې باندې هره پراپرټي وي هغه هم پې اپلای کړئ فرض مثال بیکګراوند ریپیټ چې کومو دې باندې موږ اپلای کوو ورته وایو چې دا باید څنګه شي نو ریپیټ شي ریپیټ باید را نشي تاسو به سمپل دا نو ریپیټ ورته واخلئ صحیح اتومات توګه باندې ګورئ هلته کې نو ریپیټ به راشي نو همدې توګه باندې نور کوم اپلای کوئ سایز مایز پې اپلای کوئ پوزیشن پې اپلای کوئ هر شی تاسو غواړئ هغه په دې باندې هم تاسو اپلای کولی شئ په دې طریقې سره خو نن موږ خبره څه کې کوو نن زموږ دې سره کار نشته ده نن ورځ زموږ کار له څه شي سره ده زه به دومره وکړم ټکسټ به زه الاین کړم سینټر ته به یې کړم دا صحیح نن زموږ کار له چا سره ده زموږ کار له تصویرانو راوړلو سره ده خو غواړو چې یو څو تصویران راوړو خو تصویران نه مخکې فرض کړه که تاسو غواړئ چې یو کس به درته وایي چې زما په کار دی یا دې ډیپ ته ګورئ دا ډیپ ما اخیستی دی ډیپ کې موږ نورې کیسې نه دي کړې ډیپ به موږ وایو انشاءالله ټول روان د پرېدوی نه دا مکمل دی کې موږ خبرې کوو فرض که دا زموږ سره ډیپ ده زه به داسې کار وکړم چې اول به دې نه لږ دا لیکل ختم کړم او بل به زه دې سایز لږ وړوکی کړم د دې ډیپ تاسو ته به بیخي بهتره پته ولګي او بیخي به درته اسانه شي را به شم ډیپ ته او د دې ډیپ نه به زه دا لیکل او دا شیان مکمل ختم کړم صحیح دا لیکل او شیان ما ترې نه ختم کړل د دې نه پس به موږ څه وکړو اوس موږ سمپل راځو دغه ته ډیپ سایز به لږ ورته وړوکی کړو هایټ ما ډېر زیات اخیستی دی ډیپ دپاره دا به زه وړوکی کړم دا وګوره دې ځای کې ما ورته صرف بارډر ورکړی دومره ډاټډ بارډر مې ورکړی او د دې به زه لږ دا سایز چې دا به زه لږ کم کړم دا به زه څومره کړم دا به زه 400 پکسله کړم خدای دې وکړي چې ورفلو ونه کړي نو بیخي بهتره شي تاسو دې ځای کې وګورئ دا د ورفلې ونه کړه دا زما سره یو ډیپ شو زه کولی شم د دې ډیپ دننه یو هیډلاین هم واخلم هر قسم هیډلاین چې تاسو غواړئ هغه اخیستلی شئ فرض که زه به د دې ډیپ دننه واخلم چې هیډ 1 او دې ته به زه نوم ورکړم چې لیکل به پکې وکړم this is div یا box this is a box سمپل ګورم هیڅ هم نو نه دي کړي دلته کې مې څه وکړه یو ډیپ اخیستی ډیپ دننه مې هیډلاین واخیست هغه ته مې دننه بیا لیکل واخیستل او شاته کې شی دي شاته زما سره دی باډي ده اوس زه غواړم چې زه بیکګراوند واخلم خو بیکګراوند ته کلر ورکړم او کلر څو قسمه کلر راشي اکثر سره به تاسو مخ شئ دې کې دننه زه غواړم یا څو کلر راشي یا باندې چې دا څو کلر راشي تاسو به خپل CSS فایل ته راشئ او CSS فایل کې ګوره دلته زه باډي کې یم باډي کې به زه ورته څه ووایم زه به ورته وایم چې بیکګراوند کلر بیکګراوند کلر به موږ څنګه واخلو موږ کولی شو چې دا ته لینیر ګراډینټ ویلیو هم ورته ورکو لینیر ګراډینټ ویلیو ورته ورکو څنګه راځي لینیر ګراډینټ دې کې تاسو کولی شئ مختلف کلر چې هر قسم تاسو په کار وي هغه تاسو یوز کړئ فرض زه ریډ او هغه به پکې یوز کړم ګرین به پکې یوز کړم صحیح ده
ریډ او ګرین ویلیوګانې مو ورته ورکړلې. نو تاسو به اوس ګورئ چې دا سره به څه کېږي. بیکګراوند کلر لینیر ګراډینټ ولې وانه اخیستلو؟ دا ورته کوشش وکړئ دا بیکګراوند کلر ما اخلي ور دا به تاسو بیکګراوند ایمیج واخلئ. صحیح ده کنه؟ دا تاسو بیکګراوند ایمیج واخلئ. یعنی که دا بیکګراوند ایمیج واخلئ اوس موږ بیکګراوند ایمیج نه راوړو. د بیکګراوند ایمیج په ځای باندې موږ غواړو چې دوه کلر راشي چې یو ما ورته بلو ویل ریډ ویل او بل ما ورته سو ویل بل ما ورنه به دا لیکل لږ نور مړو کې کم ډېر زیات غټ دي دا لیکل یعنی بیخي معلومیږي نه دا لیکل به زه لږ مړو کې کم دا به ګرین نه دا به زه یلو واخلم. یلو وایټ هر کلر کې چې تاسو غواړئ دا اخیستلی شئ. طریقې سره موږ دا وایټ واخلو. اوس ورته وګورئ زموږ سره څه کېږي. دا زما سره هماغه بیکګراوند ده خو څو قسمه کلر پکې راغلل 2 قسمه کلر پکې راغلل. لاندې وګوره سپین شو او بره دا زموږ سره دا شانتې راغلو. تاسو کولی شئ چې په همدې باندې اوس دا نورې کومې ویډیوګانې هغه پرې اپلای کړئ چې هر یو تاسو غواړئ هغه پرې اپلای کولی شئ. فرض که زه غواړم چې داسې وکړم چې دې ته سایز ورکړم بیکګراوند سایز به دې موږ څه کو کور به کو نو همدې طریقې سره به دا څنګه شي کور به راشي. دا اوس موږ سره دا به زه ختم کړم یار دا لانجه جوړه کړې همداسې به د دې نفس راشو دغه به وکړو دا لینیر ګریډینټ کې به نه ده نور ویډیوګانې هم موږ کولی شو چې ورته ورکړو. فرض که زما دا هم ورکړلو بل به ورکړي یلو کلر هم واچوم. یلو کلر هم تاسو کولی شئ چې پکې ور اضافه یې کړئ. همدا شانتې نورې کلرې که تاسو غواړئ هغه هم پکې اضافه کولی شئ. په دې طریقې سره چې ما دا پکې ور واچولې اوس موږ کولی شو چې دې ته یو دانه دغه ورکړو. پر مثال زه ورته وایم ټو ټاپ فرض مثال ټو رایټ ټو هرې خواته غواړئ ته ور د دې تغییر ورکړي د پوزیشن ته تغییر ورکړي. زه غواړم داسې وکړه چې دا ټو رایټ سایډ نه کا دا ورخي خوانه سور بیا سپین بیا زیړ کلر راغله درې ولا کلر بیل بیل راغله. اوس که زه ورته وایم ټو ټاپ مطلب دا چې بره خوانه راشه او دا کلر له کوم ځای راځي له بره سایډ نه راځي. وګوره اول زیړ بیا دا کلر راغله. همدا شان تاسو کولی شئ چې ورته وایئ ټو لیفټ دا کلر به اوس له کومې خوانه راځي ګوره چپ خوانه اول زیړ شو بیا دا شوله کې مخکې چې رایټ مې ورته ویلی بیا سور راتللو. همدا شان تاسو کولی شئ چې دا ویډیوګانې تاسو په دغه کې ورکړئ ورته په ډیګري کې هم ورکړئ ورته. فرض مثال زه ورته وایم چې څومره ډیګري دې ته ورکړه دا یو کلر به زه ترې نه خواته کړم دا وایټ او دا به لږ ښه راشي بهتره معلومیږي. زه ورته وایم چې دې ته څومره ډیګري ورکړه ته 45 ډیګري ورکړه ورته ان ډي ای جي به ورسره لیکئ دا د یونټ ده. دا مو چې ورکړه اوس تاسو ورته ګورئ دی سایډ نمبر 45 اول زیړ شو بیا سور شو. خو تاسو به هغه کلر یوز کوئ چې کومې ډېرې ښې ښکاري او ډېرې مزیدار راځي داسې کلر تاسو یوز کوئ. خپل ضرورت مطابق ورته ګورئ چې کوم کلر تاسو خوښیږي هغه به تاسو یوز کوئ. ما بلو ورکړلو او بلو به وګورو چې څنګه راځي دا دې طریقې سره دا د غنم پسې بدرنګه راځي. نو بل به زه داسې وکړم چې دا ماینس کې تاسو کولی شئ ډیګري ورته ورکړئ. صحیح ده ماینس کې کولی شئ دې ته یو ډیګري ورکړئ. دا اوس ماینس کې هغه سایډ نه راغللو. همدا شانتې غواړئ 180 درجې ډیګري ورته ورکړئ چې هر څومره ستاسو په کار وي هغومره سره تاسو کولی شئ چې دا مخکې وروسته کوئ. یعنې نور کلر هم تاسو کولی شئ دې کې یوز کړئ چې هر کلر تاسو په زړه باندې جوړ وو هغه کلر یې دلته کې ورته راوړئ راځي به. سره مې تاسو ته طریقه وښودله. دا اوس زموږ سره لینیر ګراډینټ. اوس به تاسو وایئ چې یو بله طریقه دې دپاره نشته ده ولې نشته بس دا یو صورت هماغه شانتې دا مخ راغللو. صحیح ده که دا تاسو په دغه کې واخلئ بیا به ډېر ښایسته راشي دا 45 کې ګورئ دا دې طریقې سره راغلل څومره ښایسته ډیزاین راځي. همدا کلر که تاسو وغواړئ چې دې ډیپ ته ورکړئ دننه صرف د شاته هغه ته نه ورکوو یا موږ ډیپ ته دا هم ورکوو ار جی بي هم پې اپلای کوو. ټولې طریقې تاسو کولی شئ چې پې اپلای کړئ په همدې طریقې سره بس صرف ار جی بي لګوئ د کلر په ځای باندې نو دا به مې خواته باندې به ترې نوځي. اوس داسې کوم چې همدا لیکل کلر نه ده
دا زه راخلم کوم ځای ته ورکوم دې نه به یې کټ کړم دا به زه ډیپ ته ورکوم تاسو اوس ورته ګورئ دا وګوره دا ټول په دې ډیپ کې راغلو سره څومره مزیدار ښکارېږي همداشان دې که تاسو وایئ چې دا موږ داسې کوو چې دې نه شاته دغه ښکاره شي بیکګراونډ ترې نه ښکاره شي کولی شي بیکګراونډ کې کوم پکچر یا هغه ورنه ښکاره شي او بیا به ته داسې کوئ چې دا کلر به ته بیا په RGB کې ورکوي ورته RGB کوم شپون کارول یو هماغه کومې ویډیوګانې چې وي هغه به ورته تاسو ورکوي فرض مثال زه دا ویډیو ورکوم بیا ورته دا ویډیو ورکوم بیا ورته دا ویډیو ورکوم او بیا به دې پس دلته چې کومه ترانسپیرنس ویډیو د هغه به ورته ورکو نو دا خو زموږ سره یو کلر ګوره په 3 کلرو کې موږ واخیسته یو کلر مو ورته جوړ کړو نو دا شانتي وګورئ شاته ترې نه بیا بیکګراونډ ښکارېږي نو تاسو په مختلفو طریقو سره کولی شئ چې دې ته کلر غواړئ هر څه غواړئ هغه ورته ورکړئ د دې نه پس موږ کولی شو چې څه وکړو پرسنټیج کې ویلیو ورکو فرض کړئ یو غواړم چې زیاته راشي بله ویلیو کمه راشي دا موږ څه طریقې سره کوو یعنې موږ غواړو چې ونې مو ویلیو څنګه وي هغه کمه او زیاته راشي فرض کړه زه غواړم چې زموږ سره کومه دغلته کې ریډ ویلیو یا بل کوم کلر و دا زه غواړم چې دا 50% راشي داسې کې ته کولی چې دا ورته ورکړي 50% پر دې دغه راشي نور کې بیا نه راشي اوس وګوره سور زموږ سره زیات شو دا نور زموږ سره کم شولو خو په دې ځای کې چې ما ورته ډیګري اخیستې ده ځکه سور دې خو راغلی که زه داسې وکړم چې ټو رایټ یې کړم بیا به دې خو ښۍ خوانه نه ده زموږ سره سوروالی زیات شي په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې مخ ته لاړ شئ او بوځئ بل زموږ سره چې دا راډیل ګراډینټ ده همدغه ویلیو د به صرف دومره وکړئ چې دې کې راډیل ولیکئ راډیل به داسې وي د مرکز نه سټارټ اخلي ښه ورسم نه کېږي صرف د کوم نه به سټارټ واخلي د مرکز نه سټارټ اخلي مابین نه دلته کې دومره وکړئ تاسو دغه ویلیو موږ دا اوله چې ورکړې دا ورنه ختمه کړئ دا مو چې ختمه کړله دا په دې بل طریقې سره ورکول کېږي د ګوره دا وګوره ټول دغه طریقې سره راغللو سوروالی ولې زیات ده ځکه دلته کې موږ ورته 50% یاد کړی ده که دا زه 10 کم او دا ته غواړې چې دا زیاته راشي نو دا ورته 0% کا کولی چې دا ورته ته 0% کې نور هم چې کوم ویډیوګانې داسې طریقې سره غواړي هغه ته راوړلی شي او دې طریقې سره ورته بدلولی شي نو همدا طریقې باندې نه ده اوس ته غواړې چې فرض کا دا سرکل نه دا زه وایم چې دا بره راشي دا زه غواړم بره راشي یا رایټ کې راشي یا دې خواته راشي نو دې سره به تاسو څه شی کوئ ساده سمپل ویډیو ده ځان سره یې نوټ کړئ یاد یې کړئ زه ورته وایم چې نه دا راته داسې وکړه چې دا راته سرکل کا اول خو اوله دا څنګه کا سرکل کا صحیح ده دا خو ورته سرکل کم تاسو وګورئ دا سرکل کېږي که نه دا اوس سرکل شو مکمل ګوره دایره غوندې شوه مخکې الیپس غوندې اوس بیضوي و که نه مخکې اوس سرکل شو اوس که زه وایم چې دا سرکل نه که دلته تاسو الیپس ولیکئ هماغه الیپس خو مخکې مو هم راتلی زه ورته وایم چې همدا سرکل څنګه کا اټ د ټاپ یې راوړه ګوره بره راغللو ورته وایم چې دا داسې وکړه چې دا په رایټ کې راوړه نو رایټ وارې خواته چې غواړئ نو همدې طریقې سره ورته اندازه او ځای او هر څه مو چې پکار وي هغه ورته بدلولی تغیر کولی شئ دا ما په ډپ کې واخیستلو که تاسو په شاته بیکګراونډ کې اخلی هغه ځای کې هم تاسو اخیستلی شئ وښي ما بند کړو دغه ځای کې مې ورته دلته کې تاسو اخلی ایمیج اخلی یا بیکګراونډ اخلی دواړه کار کوي ها ایمیج اخلی او که صرف تش بیکګراونډ اخلی ایمیج کلر به نه اخلی بیکګراونډ کلر نه بیکګراونډ یا دا ورم د سیم کار کوي او که تاسو بیکګراونډ ایمیج واخلئ بیا هم کار کوي د بیکګراونډ ایمیج پر ځای باندې هم دا کار کوي نو د دې نه پس به راشو اوس موږ خپل کار ته اوس غواړو چې فرض که دا زما نه د فکار یا همدا شی د وي خو زه غواړم چې بیکګراونډ کې یو دوه پکچرې راشي چې راشي په بیکګراونډ کې زه غواړم چې دوه پکچرې راوړم څنګه به یې راوړو نو تاسو ته ما مخکې ویلو چې زړه طریقه ده سره به په دې ځای کې ته واخلې چې بیکګراونډ ایمیج او بیا به داسې کې URL ورکړې ورته چې هر ځای کې ستا پکچرې پرتې زما سره پکچرې په ایمیجز فولډر و فارورډ سلیش لګو اول پکچر دویم پکچر کوم یو غواړئ زه ته چې دویم او بل راته کوم پکچر راوړه بل هم غواړئ هو بل هم غواړم بل کوم ځای کې راوړم بل راته کامه به ولګئ بل URL هم ورته ورکړه که دا ښکته راځي مشکل نشته ده او کوم دې لاین کې لیکي بل URL کې ورته بل چې کوم ځای کې پکچرې دي ایمیجز په نوم باندې او دې ځای کې کم یې ورکړه ورته دویم او دریم راته راوړه وګورو شاید نه وي راغلی راغلل دا وګورئ یو دا شو
اوس دا سایز ډېر زیات غټ ده. اوس موږ غواړو چې دا موږ خپل د کوم بیک ګراوند په دې باندې برابر راولو. نو موږ څه کوو؟ د دې دپاره خو اول شاید دا ریپیټ شوی وي او ویډیو زموږ سره چې وه هغه څه وه زموږ سره دا وه چې بیک ګراوند ریپیټ راته څنګه کوه. اول نه تر ټول نه مخکې کوشش کوئ چې دا بیک ګراوند ریپیټ ورته نو کوئ. نو ریپیټ فرض کړه که یو ملګری وایي چې زه یو غواړم ریپیټ راشي او بله دې نو ریپیټ وي، نو بس داسې یو کامه ولګوه، یو پکې ریپیټ واخله، یو به ریپیټ راځي. په کومې طریقې سره ریپیټ کوي هغه ویډیو هم ته ورته ورکولی شي. خو موږ غواړو چې دواړه ریپیټ را نه شي. بل زه غواړم چې دې ته څه وکړم؟ بیک ګراوند سایز ورکړم. بیک ګراوند سایز خو مو مخکې خبرې کړې دي، خو بیا هم درته پکې لږ رڼایي اچوم. ګوره اول به موږ داسې کار وکړو چې دا دواړه پکچرې نه دي، دا به 50% باندې ډیوایډ کړو. چې دا موږ 50% باندې ډیوایډ کړې، تاسو څه ګورئ چې څه کېږي. دا اوس دواړه 50 کې راغلي. یو پکچر دا یو د دې شاته ده، یو د دې نه شاته راغلی. بیک ګراوند سایز دومره ده. که دا 50 یو دا بل ته زه کامه ولګوم، دا زه 100% واخلم. تاسو ورته ګورئ چې څه شی کېږي. خیال هم درته دا ګوره 50% شاته چې کوم پکچر و هغه موږ سره دومره راغلو، پرسنټیج کې مو واخیستلو. یو کس وایي چې زه پرسنټیج کې نه اخلم، زه داسې کوم چې دا داسې کوم، دا به زه 500 پکسله غواړم او ویډ 500 پکسل شو ښه. او که ته هایټ مایټ ورته ټاکې هر څومره چې وي 800 پکسل د دې هایټ راشي په طریقې سره. کامه مې وګوره لګولې مابین کې، او دا بل پکچر دی هم 500 پکسل راشي، او د دې دا کم هایټ چې دا دی هم څومره راشي، د دې هایټ دی هم 800 پکسل راشي. څومره چې ستا ضرورت و هغه شانتي دا هم راوستلی شي. دا بیا ګوره یو بل نه لاندې راغلل، صحیح ده. یو بل لاندې چې راځي نو ته مجبوره یې چې بیا څنګه چل وکړې. هایټ مایټ خو زه د یو اضافه شو خو هغې نه ویډ د دواړو یو شان دم 500 ده، نو زه مجبور یم چې دې ته څومره کم زر کمه. ګوره دا بیا د هغې نه وځي ډبل به راشي. خیال هم ده ورته. خو دا یو بره ده او بل لاندې ده. په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دې ته سایز وټاکئ. اوس خبره د پوزیشن ده. اوس زه غواړم چې دا خو دلته راغی، دا بل پکچر باید د دې نه دې خواته راشي. نو دې دپاره بیا موږ دې ته څه کوو؟ دې ته بیا موږ پوزیشن ټاکو. پوزیشن به څه طریقې سره ټاکو؟ په ایکس او وای باندې هم ټاکلی شي، همدا شانتي هم ته ټاکلی شي. فرض که زه راځم درته وایم چې بیک ګراوند پوزیشن موږ د دې دپاره ټاکو. زه داسې کار وکړم چې دا ټول نه ده، دا زه 50% کړم. فرض که دا مو 50% کړلو، صحیح ده. یو مې 50 کړو، بل مې 50% کړلو. اوس به زه داسې کار وکړم چې دې ته نه ده، د اولني ته دا به هم چې زه وتایم چې د ایکس خوا نه هم 0% که راته، او د وای سایډ نه بره سایډ نه هم راته، له دې خوا نه او له دې خوا نه هم 0% شو. او دا بل نه ده، نه راته 100% بوځي. یو پکچر 50 شو، بل پکچر 50 شو، داسې به لاړ شي که نه. یعنې 100% سره دې دا شي او ورسره دې د وای سایډ نه څومره شي؟ 0% دې راسره د وای سایډ نه شي. نو دې طریقې سره ته کولی چې دا ویلي ورته ورکړي. اوس تاسو ورته ګورئ چې څه چل کېږي. ولیدلو دا زموږ سره 50% دا شو او 50% سره دغه عکس دې خواته راغللو. یعنې دواړه په مساوي برخو باندې وویشل شول. که تاسو اوس غواړئ چې دې ته هایټ اضافه کړئ، نو کولی شئ چې هایټ هم ورته اضافه کړئ. څنګه مو چې په کار وي هغه شان د دې دپاره هایټ ټاکلی شئ. فرض که زه به ورته هایټ څومره وټاکم؟ 100% ته وایي کو دې دپاره. ولیدلو هایټ د دې څنګه کېږي؟ 100% شو او وړې 50% شو. په همدې طریقه باندې یو تصویر ته غواړئ چې واخلئ، یو تصویر ته هم اخیستلی شئ سایز و. دا زه غواړم چې دا نه ده، اولنی تصویر زما سره 400 پکسله شي او ویډ د دې څومره شي؟ ویډ د دې چې هایټ د دې چې ده 800 شي، ډبل شي د دې. ته به کامه ولګوئ. تاسو اوس ورته ګورئ، یو به 100% یو بل کې به فرق وي. خیال هم ده دا یو پکچر دلته راغلو او دا بل پکچر دومره دې اندازه کې راغلو. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دې ته سایز وټاکئ. خو اصل خبره دا ده چې دا موږ کوم ټیم کې کاروو، موږ ته دا کوم ټیم کې درد باندې خوري. دا موږ ته په داسې ټیم کې په درد باندې خوري چې فرض کړه زه به داسې وکړم چې دا ویډیوګانې به دې نه هم ختمې کړم او دا ویډیوګانې به هم دې نه هم ختمې کړم. تاسو غواړئ چې لوګو راوړئ، څه وکړئ؟ لوګو راوړئ. دلته کې به زه راشم یوه لوګو به راوړم. ایمیجز کې نه ده، ما سره یو پکچر ده د لوګو په نوم باندې، logo.jpeg دا ده، دا زما سره ده. زه اوس غواړم چې څه وکړم؟ دغه لوګو راوړم. خو دا لوګو راوړو ګوره تاسو فلحال چې کېږي دا شانتې راغلو.
اول خو د دې سایز ګورنه برابر شي تاسو به د دې سایز وته برابروي مکمل چې دې سایز مې برابر ک هغه نه پاس تاسو کولای شئ سیټی کیا یعنی زه اوس غواړم اول پکچر زما سره لوګو ده کنه زه به لوګو ته سایز ورکم فرض مثال لوګو ته زه سایز ورکوم 300 پکسل خو به تاسو لوګو ته ګورئ چې څومره سایز تاسو په کار ده اوس زه لوګو ته سایز 300 وکم تاسو ګورئ لوګو هغه څه راغلو 300 پکسل شو او زه به یو کاربل وکم یو کاربل څه وکم هغه به دا وکم چې د دې سره چې کوم ده ډیپ برخه دا به زه کمنټ کوم چې دا من کمنټ کو بيخي به ساده راشته لیکل څه شی وشول ډیپ برخه ما کمنټ کړل کنه چې ډیپ برخه به کمنټ نه بیرته وباسم واپس مشکل لا ته جوړي ویډیو اسه ټیک اوس بیرته دا به کمنټ نه وباسم او د څه کوم چې دینه زه دا رنګ مونږ دا ختموم صرف کوم بیک ګراوند کلر مې جوړ کړ چې دا مې ګورو نه ختم کړ تاسو اوس ورته ګورئ چې څه طریقه کوي دا ګوره سایز ما یو نیم سل ورکړی چې دلته کې ما کوم سایز ورکړلو دواړو پکچرانو ته هماغومره سایز ورکول شو خیال هم ده ورته ذهن نه مو کار اخلی دلته کې ما 300 ورکړی 300 دی هم نه 300 دی بل هم ده دا اول پکچر د 300 واخلي او دا بل د کور شي مکمل چې څومره ځای درې ټول ونیسي دا بل پکچر صحیح ده کنه تاسو اوس ورته ګورئ یو پکچر مکمل ما سره کور شو کدی ته اندازه ورکې اندازه ورکول شي پوزیشن په واسطه باندې کول شي چې د ایکس وای نه هر څه ته وګورئ غیز دا پکچر هم نه شي خو ما سمپل دې څه کار وکړم دا مې کور کړلو دا لوګو ما 300 وکړله زه به دا لوګو وړو کې کوم ډیره غاټه ده به زه 200 وکم صحیح اوس تاسو یو کس وای موږ لوګو خود غږ کې نه راوړو کنه اصلي ونی خو موږ دې پنځ کړای زوی مې دا لوګو دې زما راشي په دې ځکه دراشي دې ځکه راشي دې بل ځکه راشي دا شان دې موږ غواړو چې لوګو د سيزونو کې راشي بیا موږ دې سره صحیح حساب کوو ته چې هر ځکه لوګو وړي همغه ځکه کولای شي چې راوړي دا لوګو فرض کوم غواړو دا لوګو دلته راشي یا په دې مابین کې راشي یا دې ځکه بر راشي دې نه فاصله واخلي لوګو په باندې دلی ویب سټ کې په هر طریقې سره تاسو ضرورت وي تاسو دې دوړ ته ګوري خنور شي تاسو کا نشته دې پکچر او دې پکچر ته ګوري اوس په حال دې لوګو ته ګوري چې دا لوګو څنګه پوزیشن کوم او څنګه دې تاسو راوړم سو طریقو سره ګوري یو طریقه تاسو دې کولای شئ چې بیک ګراوند پوزیشن واخیستلو اول د بزو ویلیو ورکم اول چې کوم تصویر زما سره دا زه په سو کې ور طریقو سره کولای شم یو طریقه دا راځي ته ما چې 0% نه ده د لخي خو نه راشه ایکس خو نه او لس 15% نه ده بر خو نه راشه په حال دا دوړه کیسې ګور دوړه خوځیدل خیال هم نورته دوړه ولی خوځيږي چې دلته کې دبل پکچر د پرماس نه ټاکل دا به 0% کم ځکه هغه ما کور کړی دا او دا ایکس وای خو نه کم 0% کم دوړه چې ما 0% کړلو بس کې سایز ذاتي جوړه شوله چې سایز جوړه شوله سره به تاسو د سیو کې چې اوس تاسو ورته ګورئ او زه ورته وایم چې دا د 0% نه د څه کولای شم چې زه دا په پکسل کې واخلم فرض مثال 0 پکسل دی راس راشي او 15 پکسل دی ته بری خوانه راشي تاسو ورته ګورئ چې کوم ځکه اوستا غلوګو وړي د باغ ذکر راځي زه ما چې لګ نور مخ خطر راشي چې نور خطر راوړي نور دغه کوي دا بس یو نیم سل پکسل د خوانه کم او 50 پکسل به د بر سایډ نه کم نو اوس ورته ګورئ په دې طریقې سره تاسو کولای شئ که تاسو خیال کړئ ما تاسو ته نور خبریم کړې په دې کې ګوردا ګور غزیتا برابر شوله کوای چې سنټر ته راشي مشکل نشته ده کولای شي چې سنټر ته هم راوړی بيخي ګوره سنټر ته شوله زه ته ما چې سنټر ټاپ ته کا بره یو څه او به سنټر ټاپ ته راشي دغه ځتا غواړي چې رائټ سایډ ته لاړ شي رائټ سایډ ته سنټر ته نه خوته کا ټاپ رائټ ورته وای کوم سایډ ټاپ رائټ ټاپ رائټ الته ګوري یي غزنه بیا کولای شي ویډیو غانې ورته ورکې همدا شان دي زه غواړم چې نه دی کونج ته راشي دی کونج ته راشي په همدې طریقې سره تاسو کولای شئ چې دا دی کونج ته راوړیا زه ته ټاپ رائټ نه بټم رائټ خطه برازي ښه دی کونج ته برازي اوس مخې خوا کې چې کوم کونج ده لاندې راغله او ورکه شو بيخي ډېره خواته راړه ځکه دا فکچر زموږ سره دغه ده بټم رائټ دا شان دی به زه څه کوم چې بټم کا
خو لیفت کې راوړه. هم لیدلو همدا شان دي دا لوګو چې په کوم ځای کې تاسو غواړئ هغه ځای ته وړلی شئ. دا ما درته ویلي یم، دې بیا هم کوشش وکړئ چې نیټ کې هم د دې ویډیوګانې وګورئ، را پیدا کړئ هر یو ویډیو مو چې په کار وي، هر ته هم ضرورت وي هغه ویډیو په کار واچوئ او دې نه کار واخلئ. دې نه پس یو دوه خبرې نورې موږ کوو چې هغه زموږ سره د بیکګراوند اوریجن او د بیکګراوند کلیپ په نامه باندې دوه خبرې دي او دا ضرور هم دی، بیکګراوند اوریجن او د بیکګراوند کلیپ. زه غواړم چې دا لوګو راوړم، خو دا لوګو په کوم ځای کې راوړم؟ په دې نه د ډیپ کې چې د دې دننه باید راشي، چې زه غواړم د ډیپ دننه دا لوګو راوړم. نو سمپل دیز نه به دغه یو پکچر موږ ختم کوو، پکچر مې ختم کړه، دا د کور راشي، لیفت مې وټلم ترې ختم کوو، نشم ته خیر ضرورت هم نشته، بس کور شو خلاص شو کیسه. را به شو زما کوم ځای په کار ډیپ کې زما په کار تصویر راوړم، نو بس هماغه کیسه د بیکګراوند image URL ورته ورکړی دی. URL کې به چې وي کوم ځای کې چې images په نوم فولډر ده او په دې کې بیا د لوګو په نوم باندې یو دنه تصویر ده، دا به راشي، انځور دا باید راشي. څو ته ګورئ چې راځي که نه راځي. وګورئ دې کې راغلو، خو دا ریپیټ ده، بار بار راځي. نو چې دا بار بار راځي په دې خاطر موږ داسې کار کوو چې دا به موږ نور ریپیټ کوو. بیکګراوند ریپیټ به زه څنګه کوم؟ دا به زه نو ریپیټ واخلم، چې دا نو ریپیټ چې تاسو اوس ورته ګورئ دا شان دی راغلی. نو ریپیټ شو، دې سایز کم ده نو په دې خاطر باندې دا دې ځای کې راغللو. نو د دې لپاره بیا موږ سایز ټاکو. سایز څنګه ورټاکو؟ سایز مې تاسو ته خبره کړې وه که نه، بیکګراوند سایز کې موږ 3 قسمه ویډیوګانې ورکولی شو. څو قسمه ویډیوګانې ورکولی شو؟ 3 قسمه. ګوره آټو کنټین کور کوم تاسو ورته ورکوئ. که کور ورکم ګوره دا مکمل سټریچ کېږي، ځان برابرۍ پټ کوي په دې تصویر کې. او که کنټین ورکم نو بیا به داسې شي ټو خاصې ماټو وي. ګوره چې څومره دې سایز و هغه سایز مطابق د ځان په دې ځای کې ځای کړه. او که زه کور ورته وایم دا به ځان سټریچ کړي، چې به ګوره سره چا خبره صحیح تاسو ته زور ورکړي یو شی کش کاږي دا به کش کاږي چې دې ته هم ځان نه ورسوي، کوالټي والټي کې هم ډېر زیات فرق راشي. نو کور دا معنا ورکوي کنټین چې څومره د دې هغه سایز مایز او ریشو دغه مطابق دی ځان برابرۍ یو ځای کې. دا ګوره کور نه کړو مکمل هغه ځای دی ونیولو، او دا ګوره بیخي زیات سټریچ شولو. نو په همدې خاطر باندې اوس ګورئ کور شو، د طریقې سره کور کېږي. او که آټو ورته ووایي، آټو خو اسیم آټو ده. او که سایز خپله ورکوئ نو تاسو کولی شئ چې سایز ورته خپله هم ورکړئ. فرضي مثال زه ورته وایم چې ویډ نه ده، دا دې څومره یې راته؟ دا دې 300 پکسل دی. او د دې هایټ چې کوم وي هغه دې را سره څومره وي؟ دا دې را سره دغه راشي 400 پکسل راشي. ګورئ که نه هملته کې د ډیپ هایټ ویټ ته ګورئ چې ډیپ څومره هایټ ویټ وي هغه ورته واخلئ. بس که ډیپ هایټ ویټ 600 ده، ویټ 600 ده او هایټ هم چې ده هایټ هم 400 ده، تاسو اوس ورته ګورئ دا به دې مطابق مکمل چې څومره زیات هغې کې ځان پوره راوستلو او برابر راغللو. نو ټولې طریقې مې درته وښودی چې یو شی به مې انشاءالله په دې شي کې معنی د تبلیغ پکچر چې څنګه تاسو کولی شئ یو ځای کې ایډجسټ کړئ او څه طریقې سره ایډجسټ کېږي. اوس خبره زموږ د کومې ویډیو سره وه؟ زموږ کار له دغه سره ده، له بیکګراوند اوریجن سره ده. صحیح ده، بیکګراوند اوریجن سره زموږ کار ده. نو بیکګراوند اوریجن باندې د ښه فایدو دپاره زه څه کوم، دا زه 10 پکسله کوم او دې ته به موږ داسې کار وکړو چې دا ډاټډ ده. صحیح ده، ډاټډ به ښه وي. تاسو اوس ورته ګورئ، لږ به یې را زوم کړم نور خیال همدا اوس دې ځای کې وګورئ زموږ سره بیکګراوند اوریجن ده. په دې کې چې د یو بارډر نه راخلي پیډینګ بارډر باکس به وي، بل به چې دا زموږ سره پیډینګ باکس ده او بل زموږ سره کانټین باکس ده. دغه شانتې ویډیوګانې زموږ سره دي. دا اوس فلحال زما سره چې دا پیډینګ باکس ده، دې نه پیډینګ سټارټ کېږي. بارډر یې ګوره هغه ځای کې د دې بارډر ده. خیال همدا ورته زه به د دې کلر هم چینج کړم تاسو ته. فرض کړه زه د دې کلر بل کلر ته واړوم، کوم کلر ته یې چینج کړم درته؟ سپا کلر به کومې وي؟ دا به لږ نور هم درته اضافه کړم.
دلته کې ګورئ اوس تاسو ښه پکچرز ګوره بای ډیفالت کوم څه نه سټارټ ده دې کې کنټینټ نه د فیډینګ نه سټارټ ده که زه راشم او غواړم چې د اوریجن نه د دې تصویر دا عثمان فاتح بیا تاسو ویل چې دا وګوره شیزونه مونږ ته نه دی ویلي نو بیک ګراوند اوریجن به زه څه واخلم ګوره وته کنټینټ باکس پیډینګ باکس بارډر باکس کنټینټ باکس خپل ده زه ورته چې بارډر باکس کده ورې بارډر باکس په تاسو ولیکئ که څوک دا بل یوز کوي اوس ګوره دا کوم ځای کې راغللو خیره سایز مایز خو دغه شولو ځکه دغه کېږي چې دا به زه بیا لږ نور هم اضافه کول وغواړي بیخي نو ګوره تصویر څنګه راغللو بارډر نه ګوره سټارټ شوی بره بارډر وګورئ دا ما چې کوم بارډر ورکړی ډاټډ بارډر ما ورکړی خیال دی دا که زه دا هر څنګه واخلم که دا زه پر مثال بارډر هغه وانخلم ډاټډ وانخلم ډیشډ واخلم کولی شم ډیش نه واخلم همدا شان زه کولی شم چې دغه واخلم سولیډ هم واخلم بیا ټول نیسي نو دوی خطا تاسو ته پته ولګېږي هم لیدلو دا شانتې ده راغلو په دې طریقې سره که زه غواړم چې دا فیډینګ کم پیډینګ خو بای ډیفالت هم ده تاسو کولی شئ چې دا فیډینګ باکس کړئ دا به زه کنټینټ باکس کوم کنټینټ باکس دا ده چې زما کوم ځای نه کنټینټ لیکل سټارټ کېږي د هغه ځای نه باید دا تصویر زما سره سټارټ شي دا زموږ سره کنټینټ باکس شو اوس حال زموږ سره کنټینټ باکس شو او کوم چې زموږ سره کنټینټ باکس د ما پر مثال ویډیو کنټینټ لپاره ورکړی مارجن او یو شی بل شی یو بیخي د ښکته راځي او که زه دا هماغه شانتې فیډینګ واخلم فیډینګ بای ډیفالت هم وي که تاسو فیډینګ باکس واخلئ یا به دا فیډینګ نه راشي دې طریقې سره صحیح دې نفس تاسو به وایئ دا خو صحیح شو اوس به بله ویډیو زموږ سره څه شي ده هغه زموږ سره د بیک ګراوند کلیپ ده زموږ سره بیک ګراوند کلیپ هغه د کلر دپاره کار کوي هغه صرف د کلر لپاره کار کوي نو زه راځم او دې ځای کې یو دانه کلر ورکوم دې ته څو ګورئ ما یو دانه کلر ورکړلو چې کله مې کلر ورکړو دا وګورئ مکمل څنګه را سره راغلو زموږ سره نو دې کوم کلر چې دا وګوره دا اوس بارډر باکس ده دا زموږ سره فلحال ویډیوګانې سیم ټو سیم دي د دې سره که هر یو تاسو واخلئ نو ګوره مخکې موږ بیک ګراوند اوریجن ویلي اوس موږ بیک ګراوند کلیپ وایو بیک ګراوند کلیپ د چا سره کار لري دا د بارډر کلر سره د کلر سره کار لري کلر په واسطه باندې کار کوي نو زه ورته وایم چې دا کلر دې څنګه کړه دا بارډر باکس کا بارډر باکس بای ډیفالت ده زموږ سره هیڅ مشکل نشته که تی لیکي او که نه لیکي دا خو بارډر باکس ده که دا زه فیډینګ باکس واخلم دا کلر نو بیا به دا زموږ سره د بارډر کوم چې موږ بارډر ورکړی ده د هغه نه به ښکته راځي دا فیډینګ باکس ورته ګورئ او دې ځای کې سټارټ شولو او که همدا شانتې تاسو کنټینټ واخلئ کنټینټ مو چې هر ځای کې ټاکلی وي هر ځای نه ستاسو لیکل او دا نور وغیره شیزونه سټارټ کېږي دا به د هغه ځای نه سټارټ اخلي دا اوس زموږ سره کنټینټ باکس ما کنټینټ باکسونه لیکلو فاتح شول خدای دې خیر کوي کنټینټ باکس دا شیزونه ول په بیک ګراوند کې مې چیرته ویل تاسو کوم عادي هلته بیا اپلای کوئ که دلته به دې شیزونو کې اپلای کوئ دا ټول شیان بیا چې موږ کله پروجیکټ کوو اوس مې ګوره درته وویل شاید په پروجیکټ کې بیا هلته خو ضرورت ګورو که نه یو کس راته یو ډیزاین راکوي نو موږ به شاید ډېر شیزونه پکې هلته یاد کړو اوس مې تاسو سره پوه کړئ چې دا څنګه کار کوي او څه طریقې سره بیک ګراوند اوریجن موږ کاروو همدا شانتې دوه تصویران څنګه راوړو پوزیشن څه شی ده سایز څه شی ده اټچمنټ مې پرون درته ښه دقیقاً ویلی ده نو انشاءالله بیا ګورو ضرورت مطابق چې کوم څومره د چا ډیمانډ و څنګه چا غوښتنه کوله هغه طریقې سره بیا موږ خپل بیک ګراوند او کوم هغه پروجیکټ چې وي هغه برابرو بیا دا موږ په پروجیکټو کې هم کار کوو نو زه تاسو ته ډیزاین درکوم د دې دپاره اسایمنټ هغه به موږ یا بیا تاسو اپلوډ کړئ انشاءالله راتلونکو درسونو کې بیا نورو بخصوصو باندې خبرې کوو